د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست اړوند د یک ولسوالۍ محتسبینو د قومي مشرانو په همغږۍ هغه ښځه چې له 12 کلونو راهیسې د کورني تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې اوسېدله او د خاوند له لوري د خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه بې برخې وه له تاوتریخوالي وژغورل شوه او یا د ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شو. د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس مولوي محمد عالم ناصح وایي چې یا د ستونزه د دواړو لوریو د غوښتنو له اورېدو وروسته د شرعي اصولو په رڼا کې حل شوه. نوموړی همداراز ډاډ ورکوي چې د خلکو ستونزو اوریدلو حلولو ته ژمن دی او له ولسونو غواړي چې د ورته ستونزو حل کې له محتسبینو سره همکاري وکړي. د غزنی ولایت د امر بالمعروف ریاست مربوط د یک ولسوالۍ محتسبینو په هڅو یوه مظلومه خورکۍ د 12 کلن ظلم او محرومیت څخه وژغورل شوه. یا د خورکۍ 12 کاله د خپل پلار په کور باندې د خاوند د ظلم او د بد اخلاقۍ له وجې د ناست او د خپل ټولو شرعي حقوقو نه محروم و. یا د خورکۍ او د ورور ژوند سره جوړ شو په خپل ژوند باندې په آرامه فضا کې زندگی برابر شو. د محتسبینو په هڅو د ټولو هیوادوالو د غزنی د خلکو نه مهیله ده چې په داسې مواردو کې چې په یو چا باندې ظلم کیږي هغه د موږ سره اړیکه ونیسي ترڅو د دغو ظلم مخنیوی وشي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د انسان څه چې د حیوان حقوق تلف کړي. موږ به خامخا د دوی د حقوقو په ورکړه کې پوره هڅه کوو. بلخوا د غزنی ولایت یو شمېر اوسېدونکي په یاد اقدام خوښ دي او وایي چې دا ډول هڅې د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي د کورنیو ترمنځ د اسلامي چاپیریال او د ټولنیز عدالت رامنځته کېدو لپاره اړینې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو له دې وړاندې هم ورته لسګونه پیښې حل کړي دي چې په پایله کې د خویندو شرعي حقونه خوندي شوي دي.